مولوي عبدالکبیر وایي اسلامي امارت د ولسي اړیکو پیاوړتیا ته ځانګړې پاملرنه لري. السلام علیکم، ستړي مشي، وخت مو پخیر. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر په جلا جلا ناستو کې د خوست، پکتیا او لغمان ولایتونو له یو شمیر علماو، قومي مشرانو او مسؤلینو سره لیدنه کړې. په دغو لیدنو کې د یادو ولایتونو استازو د خپلو سیمو د عمومي وضعیت، امنیتي او ټولنیزو چارو او د ولسي همکاریو پر بیلابیلو اړخونو خبرې کړي او خپلې ستونزې ورسره شریکې کړي دي. یادو مسؤلینو ویلي تیر شل کلن جهاد یو دون مزل و، خو افغان مجاهد ولس د الله تعالی په مرسته په بریالیتوب سره ترسره کړ او اوس د خپل ولس د ستونزو د حل او اسلامي نظام د پیاوړتیا لپاره خدمت ته چمتو دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر د علماو او قومي مشرانو نظریات او وړاندیزونه اوریدلي او ویلي دي حکومت د ولسي اړیکو پیاوړتیا ته ځانګړې پاملرنه لري. دغه راز نوموړي د علماو او مشرانو رول مهم بللی او زیاته کړې ده چې اسلامي نظام به د ټولو افغانانو د شته ستونزو د حل او سوکاله ژوند د زمینې برابرولو لپاره به هڅې کوي. همدارنګه مولوي عبدالکبیر قومي مشرانو او علماو ډاډ ورکړی چې د یادو شوو ستونزو د حل لپاره به اقدامات وشي.